ما اعلان وکړ او نن دا 1500 سال شکر زما مستقبل نه ډمان جوړه زما د ماشومان نه ډمان جوړه زما کومولا الټا پلټا خبره کوي ام در لدر ما د نن 15 کاله مخکې چې کله ما اصلاحي کمیټه جوړه کړه او ما په ودونو کې غاړه بجانه باندې ډنګ ډنګ باندې پابندي ولګوله او ما اعلان وکړ او نن دا 1500 سال شو کمیټه دا کوم واده کې چا غاړه بجانه وکړه هغه واده ولا 5 लाख روپے جرمانه دي مجال شتا تک خانه ک ملک ک نواب ځان لګي ما ته معاشره نه خرابې زما د مستقبل نه ډمان اجراګان نه جوړې زه په پاکستان کې خیبر پختونخوا کې د فزکس کورس منم د کیمستري کورس منم د بیولوژي کورس منم ساينس ټیکنالوژي کورس منم خیبر پختونخوا پولیس ټریننګ کورس منم پاک آرمی ټریننګ کورس منم فهم قرآن فهم حدیث ټریننګ کورس منم د ختم نبوت کورس منم خو خیبر پختونخوا او 400 کې د باجو کورسونه دې نه منم زما مستقبل نه ډمان جوړه زما د ماشومان نه ډمان جوړه زما د پرایمری د میډل د های سټوډنټان نه ډمان جوړه آیا وته باجه ورته ځخه ما ته خو نن پته ولګ چې ته د باجو پروفیسور یې زما مستقبل به ډمان دکی او که څه په دې جمله خپګي چې مفتي صاحب دا خبره مکه دا خو زمونږ د پارټي ستر یادې لکه په دې جمله ځکه اصلاح معاشره وایم پارټي په بنیاد نه وایم کومولا الټا پلټا خبره کوي ام در لدر توجه ډمان او کته په خپګي چې مفتي صاحب مو وای دا کار لکه ستا دا باجه خوخي بس زبم دا پټکي کېدم هغه هاوس کې مرکز کې به داخله واخله واسم پری داخله پینځه کاله پس برن خ کړم کېدل ډم جوړ زمدم خوخم کومولا خوخم وایا نه دا ستاسو مازغه کار نه کیسه پښتانه کاغه باجو والا پښتانه زما نوجوان نسل باجز د کشپېلې بس د کوي در لاس کې قلم ورکا در لاس کې قلم ورکا در په لاس کې کتاب ورکا در شعور او غیا شعور او چا اګه پدې خپکیږي بیا زم شروع کوم ټیک دا لا مستقبل نه ډمان جوړوي اولاد بچو صحیح تربیت کو فرانس والا ګستاخی کوي ګستاخی ته مونږ چې په خپل ډم توپ کو دا ګستاخی نه دا ودونه په سنت طریقه کو اور دا ته نه اصلي پټکی والے بس پرې توجه